د څو ناروغیو ساده او اسانه پیژندلارې. هر ناروغي او اختلاطات نښې او علایم لري چې د دې علایمو سره د ناروغۍ په ډول پوهیږو. د پښو د تلو، خارښت او تخنیدل په معده او کولمو کې د هاضمې اختلاطات بیانوي. د پوندو خارښت، سوزش او تخنیدل کولی شي په میرمنو کې د تخمدانونو او په نارینه‌و کې بیا د پروستات ستونزې علایم وي. د پښو د غټې ګوتې خارښت او سوزش ممکن د پښتورګو ناروغي او د وینې د غلطت لوړوالی وي چې د له منځه وړلو لپاره باید د یادو سوو ناروغیو درملنه پیل شي. د ښۍ سترګې رپېدل د غوړ ځیګر نښه او د کیڼې سترګې رپېدل بیا د زیات استرس نښه کېدای شي. پرله پسې د پښو د بندونو تاوېدل او ډېر خوږ د غوړ ځیګر او د وینې د لوړ کلسترول نښې دي چې د حل لپاره باید درملنه د ځیګر له پاکولو پیل شي. د لاسونو، پښو او ګوتو ویده کېدل یا بېحسه کېدل کېدای شي د وینې د لوړ غلظت علامه وي. سردرد، د غاړې درد، ساتنګي، د لید ستونزې، کمزوري او بېحالي، د سترګو د وریدونو سوروالی او د پوستکي خارښت د وینې د غلظت نورې نښې دي. د درملنې لپاره پسرلنۍ حجامه مه هېروئ.